دې مجلس په اهمیت باندې خبره کوي او ډېر علما په هره موضوع چې غږېږي باید سړی په غور ورته غوږ ونیسي. زه خپله د مرض د وجې نه وختي راونوتم، ډېر کېناستی نشم، د پلار تکلیف او د نیکۍ تکلیف راته ده. کریم ما تجربه کړې ده کله یو طالب په بیان کې داسې خبره وکړي چې د لوی عالم یو ځای ته نه وي ورپام، نو هغه ځای کې چې سړی کېږي په غور کېږي خبره ته پام وکړي او په دغه مینه کېږي چې د دغه مجلس نه زه د ځانه سره د آینده ټولې زندګي لپاره یو څه یېسم، د عمل په شوق کېږي، نو بیا الله تعالی دغه انسان سره د خپل رحم او د کرم معامله کوي. نو سبحان الله د دې په خاطر چې پاوکم په بجې د آخري وخت ته اوږد بیان کوو نو لمانځه ته تغیر ورځي. دا چې داسې مجلسونه جوړېږي د قرآن عظیم شان او ویاړو په خوشحالۍ کې د دغه قرآن عظیم شان یوه آیت ته پام وکړو چې الله دا قرآن نازل کړی په قرآن عظیم شان کې د موږ نه څو غوښتې دي او چې په هغه باندې عمل وکړو بیا الله تعالی راسره څه معامله کوي. خدای دې متعال خپلو دوستانو ته ویلي قرآن عظیم شان کې دوه قسمه خطابونه وي دي الله تعالی کله عام انسانانو ته خبره کوي چې مسلمان او کافر ټول کې داخل دي، کله خپلو دوستانو ته خبر کوي چې خاص مؤمنین دي. عام انسانانو ته اکثره په یا ایها الناس سره خطاب کوي، خپل دوست ته په یا ایها الذین آمنوا سره خطاب کوي. داسې خطاب چې څوک واوري نو په دې دې پوه شي چې په دې کې تر نور خطابونه د الله شفقت په موږ باندې ډېر زیات ده. په پښتني اصطلاح باندې سړی چې ډېر خوږېږي په خپل اولاد او په خپل قریب باندې خوږېږي، چې ډېر عزت غواړي، ډېره خوشحالي غواړي، ډېره کامیابي غواړي، د خپل قریب لپاره غواړي او خپل قریب ته کله د ښې لورونې په خاطر خوش نه وکړي چې دغه انسان اصلاح دغسې د زوی نه راځي نو په خوش کا په ویلو ظلم خو یې مطلب نه وي، د خپل اولاد تعجب یې مطلب نه وي، خو دا چې هغه ناپوهه ده د پوهېولو کله طریقه خوش کا کله طریقه حتی ویل وي. هر څوک په دې پوهېږي چې پلار چې زوی وایي ظلم اراده نه لري، دا د خپل زوی لپاره د کامیابۍ فکر لري. نو په دې آیات کې خدای پاک خپلو دوستانو ته خطاب کوي. قرآن خو د ټولې دنیا لپاره راغلی خو ګټه دوست د الله تعالی اخلي. هدی للمتقین راغلی ټولې دنیا ته ده، خو چې څوک ګټه اخلي هغه ته په قسمه قسمه طریقو باندې نصیحت کوي. نو دې آیت کې رب کریم وایي ای زما مؤمنو بندګانو تاسې داخل شئ په اسلام کې پوره، تاسې داخل شئ په پوره اسلام کې، دوخل تعبیر دی، تاسې داخل شئ په اسلام کې پوره، تا ته خبره ده ما او تا ته ته ځان د سر نه تر نوکه ټول په اسلام برابر کړه، ظاهر او باطن دواړه په اسلام برابر کړه. زړه کې داسې اعمال دي چې خدای پاک راباندې فرض کړي دي، داسې اعمال دي چې خدای پاک راته حرام کړي دي. ظاهره په دنیا کې چې موږ تاسې کوم عمل کوو داسې اعمال دي چې الله تعالی راباندې فرض کړي دي، داسې اعمال دي چې الله تعالی راته حرام کړي دي. نو په ظاهر کې کوم د الله هغه احکام چې رانه غوښتي دي په ځان عملي کړو، په زړه کې چې کومه عقیده کوم
په نفس کې کوجي هغه بیا نه مني داسې مه کوه لکه العیاذ بالله چې اهل کتابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم تورات حق کتاب دی الله په هغه کې تحریفونه شروع کړه هغه د دوی د نفس د خواهشاتو موافق احکام په ځای پرېږدي په چې کوم ځای کې د دې نفسي تقاضاوې نه پوره کېدې په هغو کې تغیرونه شروع کړل الله وی داسې مه کوي ولې د هغو خاتمه په کفر کې شوه اوس خو یهودیت ټول منسوخ ده نصرانیت ټول منسوخ ده اوس خو د هغو په کتاب کې موږ د یوه آیات هم اعتماد نه لرو چې په ځای پاتې ده چې په خپل وخت کې وو حق دین وو په هغه وخت کې به دین کې تقسیم شروع څه معنا او څه معنا نو خدای ناخواسته داسې نو چې نن وخت کې تر قیامت د بل کتاب د نزول امید نشته د بل نبي د راتګ امید نشته که څوک نفس امید ولري